د افغانستان او افغانانو لپاره ستر د پرمختګ او خوشحالۍ خبرونه په چین کې د طالبانو سفیر وایي د واخان دهلیز د پرانیستو لپاره د هڅې ګړندۍ شي. چین کې د اسلامي امارت سفیر وایي واخان دهلیز د چین او افغانستان ترمنځ مهم ترانزیتي او سوداګریز مسیر ثابتېدلی شي، ځکه پکار ده چې دواړه خواوې د پرانیستلو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. بلال کریمي دا خبرې د چین د بهرنیو چارو وزارت د آسیایي څانګې له مشر لیو چینوسونګ سره لیدنه کې وکړې. د چین پلازمینه بیجینګ کې د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې بلال کریمي او لیو چینوسونګ پر واخان سربیره د دواړو هیوادونو په اړه په بېلابېلو مسایلو خبرې وکړي. له افغانستان سره د چین د مخامخ نښلېدو لپاره د واخان لارې جوړېدل د افغان جمهوریت لویه هیله هم وه او اسلامي امارت هم چې واکمن شوي بیا له بیجینګ ورته غوښتنه کوي. د اسلامي امارت د صنعت او تجارت وزیر نورالدین عزیزي هم چې د 13 اکتوبر پر 14 چین ته تللی وو، د واخان له لارې د افغانستان او چین د مخامخ نښلولو لپاره د سړک جوړولو پر پلانونو هم له چینایي چارواکو سره خبرې درلودې. د اسلامي امارت اوسني اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي لیو چینوسونګ ورسره د واخان په هکله کومه ژمنه کړې او که نه، خو د هغه له خولې زیاتوي چې چینایي شرکتونه افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي او هیله یې څرګنده کړه چې په میساینک معدن باندې هم عملي کار پیلولو ته زمینه برابره شي. اسلامي امارت دا نه دي ویلي چې د میساینک کان د عملي کار د پیلولو پر وړاندې خنډونه څه دي، خو د دې کان د استخراج په اړه بلال کریمي ویلي د اسلامي امارت مسؤلین چمتو دي چې د MCC شرکت له مسؤلینو سره په ګډه د دې پروژې د عملي کار لپاره لاره هواره شي. د اسلامي امارت سفیر د چین بهرنیو چارو وزارت د آسیایي څانګې مشر ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ کوم ګاونډي هیواد پر ضد نه کارول کیږي. که څه هم چین او اسلامي امارت خپل رسمي سفیران وګمارلي دي، خو تر اوسه د چین په ګډون د نړۍ هیڅ کوم هیواد افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلی.